أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم مثال دوی كمثل الذي فشان ده هغه کس ته استوقد نارا چې بل کړي اور فلما فسهر کلا اضاءت چې رڼا شي ما حوله چاپیره د دنا ذهب الله بنورهم بو بزی الله رب العالمین رڼا د دوی وترکهم او فریبک دی دوی فی ظلمات فتیارو کی لا یبصرون چې دوی بسنینی سمون کارن دی بکمون چاړاګان دی عمیون وړاند دی دوی فهم لا يرجعون فس دوی حق ترا ګرځیدون کې نه دي. مخکې د منافق تفصیلی صفات چې دینو هغه بیان شو وصلی الله رب العالمین مثال چې دینو هغه د دوی د لپاره بیانې خبره چې دینو په مثال باندې واضحه کیږي. بعضی خبرې دي چې په هغه انسان نه پوهیږي نو چې مثال ولا ورکړي شي په دې باندې انسان ډېر پلندو پوه شي. لکه دسی وی چې معقولات چې د هغه محسوسات او ترازی په عقل کې و خبره بیانېږي خو چې مثال بیان شي دسی د چې دی بیا محسوسول شي او د پاغه باندې پوهیږي او مثال چې دینو دا د عقل والا کار دی چې لوی عقل من خلق کله په خبره سوک پوهی نو مثال ورکي او د الله رب العالمین الله حکیم ذات ته د الله رب العالمین طریقه هم دا چې مخکینی کتابونه تورات زبور انجیل کې هم الله رب العالمین مثالونه ورکړي دي او قرآن مجید کې هم مثالونه چې دین او هغه ورکړي د دې لپاره چې انسانان په پوه شي چې انسانان د دې نه پیدا والی او د خبرې په مقصد باندې پوه شي. الله رب العالمین قرآن مجید کې مثالونه ډېر ورکړي. سوره بقره کې تقریبا 15 مثال دي او ټول قرآن کې 15 خیا د دین زیات چې دین او هغه را جمع کړي شوی دي. حافظ ابن القیم رحمه الله هغه په دې باندې ځان له کتاب هم لیکلی دی د قرآن کریم په مثالونو باندې. بعضی نور علما هم دا را جمع کړي دي. نو مثالونه چې دین او دا د قرآن مجید مثالونه دا ډېر زیات پیدامند او ډېر پیدا ورکوي. لکه عام انسان چې په جرګه کې کینی یو خبره کوي د مثال ورکینو د مقصد صرف خلق پوهه کولی خو د قرآن مجید مثال چې دینو هغه د سینه دی چې کنه دلته صرف په منافق خلق پوهه کوي بلکې په دې کې نور ډیر زیات پیدي په دې یو مثال کې. نو دلته دو مثالونه الله ورکي. دا ولنې چې نن ذکر کیږي دا د اور دی او سبانه چې مونږ به ذکر کوو نو هغه د اوبو دی. نو دا اور او با دوانه چې دی دا ډیر زیاتی لازمی دی. دا اوبه چې دی د اوبو د وجنه دا ژوند چې دی دا په اوبو باندې دی. څومره ژوندي چې دی د دوی ژوند دا په اوبو باندې دی او دا نور او رڼا نه بغیر ژوند چې دی دا نامکمل دی. لکه مثال به داسې ووایو چې یو ګاډی دی د هغې انجن او تیل او دا څومره څه چې دی دا اوبه دی او دی باندې دی ژوندی دی او بیټري چې دی نو دا د رڼا سبب دی. که فرض که د سر بیټري نه نو دا گاړی به چلیږي خو د شپې په تیاره کې بیا د سفر نشي کولی کیدای شي د لوی نقصان سره مخامخ شي. نو دا دوه خبرې د یو بل سره یو ځای لازمي دي. که انسان کې ژوند یو رڼا وسره نه نو دا د نقصان خبره ده. نو دا ژوند چې دی دا خو د الله رب العالمین دین دی او دا رڼا چې ده نو دا بیا ایمان دی او علم دی او پوهه ده په دې باندې. مثلهم یو خبره په دې کې دا ده چې مثالونه الله رب العالمین ورکوي نو ډېرې پیدې دي دا مونږ ووې او مثال له دې دپاره ورکوي چې خلک پې ښه مضبوط پوهه شي د لرې په خبره باندې نږدې پوهه شي. کم کسان که نه پوهېږي نو چې هم پې پوهه شي په خبره باندې او خبره په سمج کې راشي. د دې دپاره مثال ورکوي. یو مفسر لیکلی دی هغه وایي زه چې کله د قرآن کریم په یو مثال پوهه نشم نو ډېر زیات خفه شم
ځکه چې د قرآن مجید په مثالونو څوک پوه شو نو دا په قرآن باندې عالم دی. چې د قرآن مجید په مثال څوک پوه شو نو دا په قرآن مجید باندې عالم دی. نو زه چې پوه نشم نو زه ډېر خفه یم چې د قرآن مجید د علم نه چې دی زه بهر شم. دلته الله رب العالمین وی مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، د دې منافقینو مثال چې دی نو دا په شان د هغې کس دی چې هغه اور بل کي. اوس دلته دا کم مثال چې دی نو د دې مطلب څه دی؟ نو دې ځای کې مفسرینو دوه خبرې کړي دي. یوه خبره دا شوې ده چې دلته دا اور بلونکي نه مثال چې دی نو دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی چې هغه راغی او دوی ته دعوت ورکړلو او د دعوت په ذریعه باندې ایمان د دوی په زړونو کې سنه سره رڼا وکړه او خوا او شاته یې رڼا وکړله او حاصله یې کړه. خو دوی د الله د رسول نه ډېره پیده وانغېستل، مستقل دا اور چې دی دا بل ونه ساتلو چې ځان له رڼا حاصله کړی وي. نو د الله رسول چې څومره هغه رڼا راوړې وه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې لاړو نو د دوی نه هم هغه رڼا لاړله، دوی په تیاره کې پاتې شول. نو یو مثال دا ورکړی کېږي. خو دویمه خبره دا کېږي چې دا مثال چې دی نو دا صحیح نه دی، ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو خو قرآن او سنت یې پرېښی دی. نو هغه رڼا چې ده هغه باقي ده د الله د رسول، هغه داسې رڼا او داسې نور دی چې تر قیامته پورې به هغه باقي. نو وایي چې د دې نه مراد چې دی دا د منافق دی چې د منافق سړي اور بل کو، ځان لی اور بل کو، یعنی رڼا یې حاصله کړه. دا اور دوه پیدي، یو ګرمایش دی او یو رڼا ده. نو دا ګرمایش چې دی نو دا اصل کې سیزل دی، نو دی نقصان دی، او دا رڼا چې دی دی پیدا ده. نور چې بلیږي دا رڼا کوي، خو که لمبه ختمه شول نو بیا سیزل کوي خو رڼا بیا نه کوي، رڼا بیا نه کېږي. نو وایي چې دا د دې نه مراد چې دی نو هغه منافقین دي چې دوی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه څه نه څه پیده چې دی هغه حاصله کړل، څه رڼا چې دی هغه دوی ته ورورسېدل. لکه پرون موږ د دوی بعضې مثالونه د هدایت ویلي وو. نو یو هغه فطري هدایت چې فطري هدایت د وجې دوی د الله د رسول خبرې کله واورېدې نو ذهن ته یې ولوېدل چې او دا خبرې بالکل ټیک دي، دا زمونږ کمې خبرې چې دا خو موږ په جهالت کې پراته یو، دا کمې خبرې دي او صحیح خبرې دا دي. دویم چې په دې وخت کې دوی قدرت او قادره شوي نو د ایمان او د ایمان رڼا او د هغې پیدې هغې ولیدلې، نو دا هم هغه اور دی. دریمه خبره دا ده چې ابتداءً دوی ایمان چې دی هغه قبول کړی دی او څه دنیایي پیدې چې دی هغه په هم حاصلې کړي دي. لکه اوس د مؤمنانو زنانو سره دوی نکاح کولی شي، یا که د منافقې زنانۍ نو چاته یې پته نه لګي مؤمنان ورسره نکاح کولی شي. په زکات او غنیمت کې ورته حصه میلاویږي. نور چې کم قوانین په کافرو راځي د هغې نه دوی بد شو، نو دنیایي پیده چې دی دی حاصله کړل. نو دنیایي پیده خو ډېره وړه پیده ده، منافقینو ته دا ډېره زیاته غټه ښکاري. نو وایي دا مثال چې دی دا د منافقینو مثال دی چې دوی چې دی نو دا اور بل کو، یعنی د ایمان اور. خو هر کله چې اور بل شي نو دا اور صرف بلول نه دی چې دا لمبه وکړي، دا اور جاري ساتلو له. که اور دا بلیږي نو اور خو په لرګو بلیږي، نو د لرګي ضرورت به دی ته یي چې دی ته مستقل لرګي جاري ساتئ، چې یو لرګی ختمیږي بل او بل او بل، نو د دې سره به دا اور جاري پاتې کېږي. نو د دې نه مراد خو هغه دغه اور نه دی که نه، دا خو د ایمان رڼا ده، د ایمان نور دی. نو د ایمان نور چې دی هغه لرګي څه دي؟ نو دا علم نافع او عمل صالح دی چې تا ته داسې علم چې د هغې نه نفع لا یا لکه علم نافع دی ته وایي چې یو سړي ته علم د مسلې یو دی په هغې باندې عمل کوي. لکه نن سبا علم چې دی هغه ډېر زیات شوی دی، هر سړی مفتی دی، هر سړی فتوا ورکوي، هر سړی په مسله باندې پوهه دی. نو دا چې دی دا علم نافع نه دی. علم نافع دا دی چې تا ته پته ولګېدل او ته په هغې باندې عمل کې، یا نن د ته پته ولګېدل او په کم ګناه کې لګیا یې او پته ولګېد دا ګناه دی او دا نن پرېږدی، نو دا علم نافع دی. د کمې نیکۍ د ته پته ولګېدل د وسه پورې دی په عمل کې نه وه، دا په عمل کې راوستل دا علمي نافع دی. او عمل صالح دویمه خبره چې دی عمل صالح، نو نیک اعمال چې دی هغه ورسره ضروري دي. که د انسان سره نیک علم ورسره دی خو اعمال چې دی دا د برابر نه دي، معاشرت یا ګټه یا معاملات یا خلق تی په تکلیف کې دي، نو دا علم چې دی دا بیا علم دا بیا پیدا نه کوي، دا د هغې لرګو کار نه کوي چې د ایمان نور دی باقي وساتي. نو دوی رڼا خو حاصله کړل خو د هغې دپاره مستقل دا کار ونه کو.
نو اوس دا علم نافع او عمل صالح دا په څه باندې حاصلېږي؟ نو دا په قرآن او سنت باندې حاصلېږي چې د دې سره به مستقل لګېدلی سنه څه پیدا به تیالی سنه څه به اورې د صحابه کرامو ژوند به ګورې د الله د رسول ژوند به ګورې د سیرت به اورې په خپله به یې ګورې نورو ته به یې بیانې نو په دې باندې تا ته هغه لرګي میلاویږي یعنی ستا د ایمان نور چې دی دا مړ کېږي نه صحابو به ویل کله کله به ځان له شو نو وی به پلانکې چې دی دا منافق شوی دی خپل نوم به یادو ولې وای د الله د رسول په مجلس کې یو شان یو چې ځان له راشي کور او تجارت او ښځې بچو سره بل شان شي د الله رسول لراله چې د الله رسول مسله خو داسې ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ووی چې که تاسو داسې پاتې شوئ لکه زما مجلس کې چې یئ نو بیا به ستاسو سره ملایک ستاسو سره په لارو کې او ستاسو په بسترو په دې به د سر لاسونه میلاوئ مصافحې به د سر کوي چې داسې پاتې کېدل مشکل دي نو مراد د دې نه دا دی چې کله د الله خبره کېږي قرآن مجید بیانېږي یا د رسول الله خبرې کېږي احادیث مبارکه بیانېږي نو په دې ټیم کې دا ایمان چې دا بل شان او په دې کې ډېر لوی بدلون راځي کنه تاسو وګورئ چې یو عالم بیان کوي او څوک د اول سر نه د اخر سره پورې په توجه کینی نو خپل زړه وګورئ چې څومره تبدیلی راځي او کله چې بیان نه اورئ نه هم وګورئ چې څومره تبدیلی راځي بیا به مونځ چې دی هغه هم مونځ نه پاتې کېږي او کله چې په کار کې لګیای یا مونږ یو مثال ورکو دا سیروزه وای دا سیروزه چې د میاش پورې انسان چارج ساتي نو دا څو ځله مونږ چې کړه چې سیروزې له خلک لاړ شي نو زمونږ د جومات بیا ډکې دی وي میاش پورې او بیا د میاش نه پس ساړی په خپله پته نه لګي څوک یو خوا شي څوک بل خوا شي نو ګوره دا صحیح درې ورځې په دې خبرو کې تیرې کړي کله یې وایي کله یې اوري کله بل ته بیان کوي کله بل راغواړي نو د دې دومره رڼا حاصله کړي نو که دا مونږ په میاشتو ټول عمر په دې کې لګیا شو نو دا رڼا به زمونږ استاد سره څومره زیاته شي د دقې نه د ایمان اندازه لګوئ نو فلما اضاءت ما حوله نو کله چې وای رڼا شول د دنه چاپېره دا ایمان چې دی دا به رڼا لازمي کوي ایمان به رڼا لازمي کوي زه اکثر وایم چې یو د خولې دعوت دی یو د عمل دی نو ایمان چې په چا کې نو د عمل چې دی دا په خپله دعوت دی چې دی کم ځای پاتې کېږي په نورو خلکو به اثر کېږي ذهب الله بنورهم نو الله رب العالمین ته نسبت وشو چې الله رب العالمین به بوزي د دوی دا نور نو چې الله رب العالمین تی کله والی نو د الله دا اخیستل لسې دي چې دا ورته بیا نه پرېږدي وترکهم فی ظلمات او فریبک د دوی په تیارو کې لا یبصرون چې دوی به سنیني نو یو خبره دا ده چې الله رب العالمین د اور هغه مونږ ووی چې یو رڼا ده او یو سیزل نو سیزل ورته پاتې شو او رڼا چې دی الله تې واخیستله نو یو نور دی بنورهم وی بنارهم ونه وی که اورې ویلی وی نو دا سیزلونه به دوی خلاصو نو د دنیا کې ته د ایمان رڼا لاړه او په آخر کې ورته اور پاتې دی په دنیا کې به هم دا سیزي د خپل ایمان او دا خبرې چې دي دا به دوی له تکلیف ورکوي ظلمات چې دی دا جمع ذکر ده نو منافقین چې دي دا د کفر د نفاق د معصیت او په د یری په ډیرو تیارو کې چې دی نو دوی پاتې شول لا یبصرون چې دوی هیڅ هم نیني صم بکم عمي فهم لا يرجعون صم دوی کاڼه دي بکم چاړاګان دي عمي ړانده دي په دې کې به صرف دونه ووایي چې دا صم چې دی الله رب العالمین داسې ونه وی چې که صم یعنی پشان د کاڼه دی داسې ونه وی بلکې ښکاری وی چې بالکل دا کاڼه دي او دا چاړاګان دي وړانده دي نو مراد د دې خبرې نه څه دی مراد دې دا دی چې دوی د حق نه کاڼه دي او د حق نه چې دی چاړاګان دي او د حق نه ړانده دي د دوی نظر کار کوي د دوی غوږونه کار کوي د دوی ژبه کار کوي خو نه پې حق طرف ته څوک را بللی شي نه حق اورېدلی شي او نه حق چې دی هغه بیانولی شي نو فهم لا یرجعون پس دوی حق ته راګرځېدونکي نه دي په دې کې یوه خبره دا هم کوي مفسرین لا یرجعون کې چې څوک یو ځل کفر ته لاړو که په هره لار باندې لاړو خو د اسلام نه ووتلو دی واپس نه راځي که دی راشي او د سره ښه تسپي او ښه د دین خبرې کوي اوږده ګیری هم پرېښي نو په ده به یقین چرته نه کوي ځکه چې د یرې هغه یا د بل څه مقصد یې دته چې کم ځای کې خپل ملګری میلاویږي نو دی به واپس د دین نه چې څوک یو ځل لاړو دا ډېر لوی نعمت دی د الله رب العالمین نو واپس دین ته راتلل چې دا ډېر زیات مشکل دی الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي